په تیږو جنګونو دا د موږ خلک تیږې سره واروي په تیږو باندې جنګونه دي درز یو دانه پرې خطرناک ځای په سر او په سینې باندې په غټه تیږې باندې وویسته ډېر مشهور سړی و ګړب راولوېد تر شبخانې مو یوړ مړ په بازار د ننګرهار کې جنګ دغسې سرخود طرف ته پولیس د دې جنګ ځای ته راغلل او د دې کور چې دا چا مړی کړی د دوو کورو جنګ و د دې کور 4 کسان 5 کسان نارینه چې په دې جنګ کې ټولې بندیان کړل د سرخود په ولسوالۍ کې بندیان کړل په همغه جنګ کې سړی مړ څه هغه بندیان شو ښه غوږ ونیسئ 5 کسان بندیان شو یو 2 کسان د دې کور وتښتېدل نو زه اوس یو مجلس کې ناست یم دوی سره مشورې کوي چې اوس دا مړي باندې چیرو خلک راغله چې بس دا خو د دوی کستن دا هم نه مړ کوو دا او دا وایي نه موږ یې څه کوو کستن خو خود نه و ماشومانو په سر یې جنګ وکړ موږ ښه ګاونډیان یو سره هغه نور خلک چې وو هغه مزي نه وو موږ یې څه کوو خدای به موږ ته راپېښه کړي سړی مو ښخ سبا ته یې ښخوو پولیس راغلل وایي دا خلک موږ نیولي دي په دې کې مو خپل مدعي موږ ته وښیي چې هغه موږ بندي کړو موږ 4 کسان نیولي دوی ورته ویلي چې دغه یو کس چې ده دا بېګناه ده دا 3 باندې د موږ شک ده دا پرې نږدي ښه غوږ ونیسئ وایي دا یو بېګناه ده او دغه 3 کسان چې دي دا پرې نږدي په دې کې بیا موږ لټو چون جنګ مرحله ده نو موږ په دې باندې نه پوهېږو چې دې کې به څوک وایي ښه خیر اوسي چې موږ ته مو کار اسانه کړه پوهېږئ چې کېږي دا خبرې دې جویدیم نه دوی چې پولیسو ته دا خبره وکړه 2 کسان یې ټوپکو سره په ولسوالۍ کې کېنول دی کوم ځای کې چې دا سړی بندي ده هغه کوم کس چې ورته ښودلی دا د موږ مدعي نه دغه یې چې راخوش کړ ډز ویویست وایي موږ په پولیسو چالو کړ مدعي مو ورته وښوده چې دا راخوش کړي هسې نه چې بندي یې کړي موږ په بندي څه وکړو بیا چې وویسته ورته ووایه نور راخوش کړئ موږ مدعي دغه و انګریز دا کار کوي کوی سي قرآن که د ابلیس پلار په دې چل پوه سي د ابلیس پلار هغه ته ویلې ستا باندې شک نشته د شک په نورو ده د شک والا چې دي چې دی هغه خو اوس ډاډه راغلی دوی ته هل نه ده ویلی چې کوم ځای کې مو خلک کېنولي هېڅوک په پوه نه دي مړی لا نه ده ښخ وایي راځئ چې اوس دواړه غبر ښخ ته له دې قوم سره هغه کوې له دې قوم سره تاسو بدماشي کوئ ډېر به ورته نه غږېږئ پښتنو پورې چې ټیمه غږېږئ پښتانه چې تاسو چا پښتانه نه دي لیدلي هغه بېله خبر ده زه پښتانه پښتون د پښتون سره کار نه لرئ پرېږدئ پرته به وي که دې پنجاب غږ چې پښتونه بر په رضا د خدای ما ورته ویلي پنجاب باندې ما زړه بدي او له دې جنه ورته وایم یو پښتون وایي چا راڅملولی وایې ورته ویل چې څومره دي ووایم وایي ده به ورته ویل چې څومره دې په ځان لورېږي ما هومره مې وویل د مور په خېټه ماشوم ده پلار یې چا وژلی مور یې ماشوم په خېټه کې دغه ماشوم د مور له خېټې نه راوځي پیدا کېږي دا غټېږي د 15 کالو کېږي ځي هغه کور کې 2 او 3 ټول وزن وایي د تا پلار دې نه ویني دغو خلکو وژلی مور یې ورته وایي یو کیس نه 20,000 کیسونه دي چې دغه په مور په ګېډې کس راغلی ده او بېرته خپل کس وژلی پوهېږې وبښه په فیضان صاحب وایي ته خو ځان ته پښتون وایي او دا پښتون وایي د طالبانو روایت پخوي دا څنګه خبره ده نه پوهېږم په دې خبرې سوال یې نه پوهېږم څه وایم ته وایي چې زه پښتون یم او ته وایي دلته د طالبانو روایت دغه کوي پخوي سوال دې بیا خو ونه ځکه زه چې شي روایت پخوم به وایي چې شته وایي د طالبانو
طالب شته وایي زه طالب په نوم چې نه ولې نه پېژنم پېژنې دا وطن دې چې درنه نیولی ده طالب پښتنو نیولی یا خیتم له مغو نه یې یو نه چېرته کوم زه سم نه چې زه نه منم دی ښه بیا دا روایت ولې پښتانه پخوې دي آیمین چې طالبان دغسې د ښځو په مقابل کې دي یا د وطن ته مغه کارونه کوي سپېڅو کې د ښځو موضوع ما ته هېڅ مهمه نه ده که بدتر وي لکونه وي ډېر زیات تغییر نه راځي موږ ډېر نورې مسلې لرو نه دا خو بیا دغه هغلې باندې سپوږمۍ دا اورې دا فیضان صاحب څه وایي دا یو فیمینست سره ناسته ده ګرځې دې داسې اکاډمیک فیمینزم ویلی نه ده خو فیمینزم ته کار کوي لیکن دغسې غلې درته ناسته ده دا ولې اکادمیک فیمینزم د کوم ځای نه زده کړه برېښنا دا بیخي تعجب باوره